سلامونه ملګرو. په پاکستان کې او بالخصوص په خیبر پښتونخوا کې چونکې موږ خو د دې سیمې یو په سوشل میډیا باندې دا وخت د اجلاګانو ترانسجنډر خواجه سرا چې وته وي کډلاګان چې وته وي نرخزي نرخزک یا مورته دا مختلف نمونه دي چې اغستل کیږي او د حواله سره د ترانسجنډر اکټ یا ترانسجنډر بیل په نوم باندې دا خبرې کیږي. اگر چې دا بیل نه دی دا اکټ او دا اکټ په 2018 کې نه صرف د اسمبلی نه او د سېنات نه پاس شوی دی بلکې پریزیډنټ اف پاکستان په هغه وخت کې دستخط کړی هم دی او دا په 22 مئی 2018 کې په گزټیر پاکستان کې یا گزټ اف پاکستان کې یا په سرکاري گزټ کې چاپ دی دا قانون، یعنی دا انټیکټ دا نافذ العمل دی. موږ تاسو ته یاد دی چې دا وخت په سوشل میډیا دا خبرې ډېرې زیاتې کیږي چې د دې اکټ یا د دې قانون یا د دې بیل لاندې سړی ته دا حق ورکول کیږي یا یو کس ته دا حق ورکول کیږي یو نارینه بګنی سړی میل الک دا بزی نادرات او په نادرا کې بزان خدای مکه کدی وغواړي نو ځان به بطور جنۍ رجستر کوي او وایس ورسا یعنی د یو جنۍ دا یعنی بایولوژیکلی او جندر حساب سره جنۍ دا خو هغه به زی او په 13 کالو د عمر نه وروسته به هغې ته دا اختیاري چې هغه ځان به طورې هلک رجسټر کړي یا خپل جنس بدل کړي یا مطلب میډیکلی خپل جنس بدل کړي. نو دې اکټ کې چې کوم دی د بنیادي اکټ راځمه خو دا خبرې دي چې کېږي او دې سره دا خبره هم تړلې کېږي چې دا هم جنس پرستۍ ته لار هواروي یا د سیم سیکس میریجز یا د هوموسیکشولز میریجز او د دې په منځ کې چې کوم رشتې دي نو هغې ته لار هواروي. موږ ټول په یو مشرقي او اسلامي ټولنه کې اوسېږو په دې خبرو باندې بنده زورېږي هم خو موږ ته د یاد دي چې موږ له اول په خبره باندې د خپل وسه پورې ځان پوهه کول پکار دي. کوم خلک چې دا خبرې خوري نو دا د هغې اخلاقي ذمهواري ده چې لږه کره کتنه وکړي او بیا څوک چې دا اوري نو که هر سړی نشي نو ذمهدار خلکو له کم از کم دغه اکټ لوستل واقعي په دغه اکټ کې فلاز دي په دغه اکټ کې څه ته چې اردو کې سقم وایي یا څه ته چې موږ کمی وایو بیشي وایو او قانون کې دا خبرې وخت په وخت باندې راځي. یعنی قانون داسې پرفیکټ نه وي چې هغه بیا وروسته پکې خبرې راشي او امکاني صورتونه یا احتمالي صورتونه راشي نو بیا قانون کې وخت په وخت امندمنټ هم کیږي. نو دې قانون کې هم د امندمنټ ضرورتونه شته. زه دغه متنازعه نقطو ته راځم. درې نقطې چې دي هغې باندې د بحث قابل بحث دي چې هغه لږ د هغې صفایي وشي او په هغې کې چې کوم سقم دی هغه خلکو ته ور مخامخ شي. باقي چې کوم دی نو د دې خلکو دپاره یا د معاشرې دپاره اوورال دا ډېر ښه قانون دی. کوم چې دي ناجایزې لارې اختیاروي د ډانس او بیا دغسې نور سرګرمیانی چې هغه متنازعه دي نه صرف متنازعه دي بلکې هغه اخلاقي باختګۍ ته معاشره بوزي یا دی مجبوره دي د کور نه دي بیزې دي د دې ټریننګ نشته د دې ایجوکیشن نشته د دې حقونه نشته د دې بنیادي تحفظ نشته د دې هریسمنټ ښکار کیږي. یعنی کدی په خپل غلط کار کوي هغه په خپل ځای خو ډېر خلک داسې دي چې هغه وجلې کیږي دي د دې اندراج د دې د اوټ حق د دې د ایجوکیشن ټیکنیکل سہولتونو ته ټیکنیکل ایجوکیشن ته دغه سیول سروس سہولتونو چې کوم د شهري سہولتونو ته د رسایي محدود کړي دا او بالخصوص د هریسمنټ چې کوم عمل دی نو د دې خلکو ژوند ډیر زیات ګران کړی دی. نو 14 نقطې دي او 15 چپټرې دي. اول خو تشریحات دي او دویم چپټر ته چې کله موږ راځو نو په دغه کې اولنې چې کوم ماده ده نو هغه د ټول نه زیاته متنازعه ده. نورې چې کوم ښې خبرې دي هغه به پرېږدم ځکه چې هغه اوورال ښې خبرې دي ته د ووټ حق ورکول دي ته د ایجوکیشن دي ته د انټرټینمنټ د دې هریسمنټ نه کېدل دي ته ټریننګ په نصاب کې د دې حوالې سره د آګاهۍ پیغامونه د دې کمیشن جوړېدل. هغه کمیشن د دې لپاره ښه نه ښه وسایل او د ژوند ښه نه ښه امکانات چې دي هغه برابرول دا باقي نقطې دي. احتمال چې د کوم خبرو کیږي یعنی داسې نقطې پکې یو درې زه به ووایم یو نه بلکې دوه نه درې داسې نقطې دي چې د هغې په بنیاد خلک امکاني خبرې کوي او نه صرف امکاني بلکې د هغې ځینې ځایونو کې د هغې اګینسټ شواهد هم راغلي دي واقعي هغه مسیوز شوي دي دا عمل. لکه مثلا موږ که دویم چپټر ته راشو دا وخت دغه اکټ 2018 پروټیکشن اف رایټس دا زما مخامخ دی. نو اولنۍ ماده په دویم چپټر کې دا ده چې ریکګنیشن of identity of transgender person. Recognition of identity of transgender person. Bia clause A. Which a transgender person shall have, da pagawar bande wawri, shall have a right to be recognized as per his or her self perceived
her self pursuit. په دې ټکي باندې اعتراض دی. Gender identity such as in accordance with the provision of the act. نو لومبه د دې مطلب ساده ترجمه دا ده چې یو ترانسجنډر کس به سړی الک جنۍ نه ترانسجنډر ته به دا حق حاصلي چې هغه خپل صنفي تشخص یعنی د سړی ته ظاهر خبره ده مونږ خو د دې د ذات نه دننه نه خبر د دې د جسم نه نو دی په خپل باندې پوهیږي یا میډیکلی دا ایگزامین کېدی شي. اوس ما ته خو پته نه لګي د دې خویونه بویونه هغه مختلف د چا د ښځې په شان کېدی شي د چا سړي ته نږدې کېدی شي. نو دا قانون دا وایي چې د ترانسجنډر ته ښځې ته سړي ته الک ته جنۍ ته نه وایي د ترانسجنډر ته دا حق حاصل دی چې دا خپل جنډر آئیډنټیفیکیشن وکړي یعنی ځان د یو جنډر سره نږدې کړي یا د ځان ښځو ته نږدې ګڼي د خپل نوم نشان د ښځې غواړي د خپل لباس د ښځې غواړي د خپل یعنی موجودګي خپل وجود په وراثت کې په مختلفو معاشرتي ذموارو کې په ریاستي ذموارو کې د غواړي چې د تشخص دی د ځان ګڼي ښځې ته نږدې یا د ځان سړي ته نږدې ګڼي په جنټل حساب سره د خوینو بوینو حساب سره پریفرنسز لایکس ډیسلایکس اواز د تربیت او شاته ټولې خبرې راځي خو دی وایي چې دا به د سیلف پرسیوډ بنیاد باندې به دی دا فیصله کوي او دا متنازعه خبره ده په دې باندې خبره کېدی شي او کوم پې دویم په دې ماده کې دویم کلاس دی 2 a person recognized as transgender under subsection 1A یعنی دا بر چې ما کوم خبره وکړه دا بر چې ما کوم ایک سیکشن وایو د دې کلاس د دې ماده دغه A سیکشن کې یو ترانسجنډر وا دا حق لري have a right to get himself or herself registered as per self pursued gender identity with all government departments including but not limited to NADRA. یعنی دغه کس د کس نه کله مراد سړی نه دی چې څنګه موږ عام طور اورو چې سړی به ځي او ځان به د ښځې په طور رجسټر کوي او ښځه به ځي ځان به سړي په طور رجسټر کوي دغه ترانسجنډر به ځي او ځان به رجسټر کوو غواړي نو د خپلې مرضۍ دا د هغه حق دی چې هغه د کم جنډر سره یعنی د کم صنف سره دی نږدې ځان ګڼي کم تشخص دی ځان ته کم نوم او کم پهچان دی ځان ته خوښول غواړي د معاشرتي ذموارو دپاره یا د سماجي ذموارو دپاره یا د کار روزګار یا د کمپني حساب سره د انټرټینمنټ حساب سره د جاب اویلیبلیټي حساب سره مختلفو ایجوکیشن حوالې سره مخکې تلل غواړي نو ظاهر خبره د یونیورسټۍ کې یو سړی داخلیږي د ښځو په سیټ باندې داخلیږي سړو دغسې ملازمت او دغسې ټولو خبرو ته راځي اگر چې دې دپاره ترانسجنډر دپاره ځان لم کوټۍ څنګه چې ډسیبل دپاره وي یا سپیشل پرسن ویت ډسیبلیټي سوري یا د زنانو دپاره یا د ماینارټیز دپاره نو دې دپاره همي خو دا خو ما د مثال په تور وي. اوس راځو دې خبرې له چې په دغه اولنۍ دغه ماده کې د چپټر 2 په دغه ماده کې دریم نمبر ماده ده چې every transgender person being the citizen of Pakistan ظاهره خبره ده د پاکستان شهریان دي یا د ریاست شهریان دي د خدای پیدا وخت who has attained the age of 18 یعنی 43 کال ته رسیدلی 18 years shall have the right to get himself or herself یعنی چې دغه اجرا دغه خواجه سره دغه کس رجسټرډ کی خپل ځان اکارډینګ ټو د سیلف پرسیوډ جنډر آئیډنټیټي څنګه چې د ځان باره کې ګڼي یعنی ځان دې چا ته ورته او نږدې ګڼي ځان دې چا سره اپلیشن کول غواړي چا سره ځان نتی کول غواړي په کوم قسم په دې دواړو کې کوم کمپنی اغستل غواړي نو دته دا حق حاصل دی او د سیلف پرسپشن په بنیاد باندې یعنی د ذاتی سوچ او فکر په بنیاد باندې خپل ترجیحات او د خپل اسسمنت په بنیاد باندې یا د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې خو ترانسجنډر یو ځل بیا هم چې سړی او ښځه خبره غلطه را دی بیا د نادرانه یا د سینایسي غواړي سی آر سی غواړي ډرایوینګ لایسنس غواړي پاسپورټ غواړي وټ ایور څومره ډاکومنټس چې د پکار دي نو هغه دغلته دی د نادرا سره د سیلف پرسپشن په بنیاد باندې فیصله کولی شي د ټولو نه زیات متنازعه چې کوم نکتې دي نو هغه همدا دي واقعي په دې کې فلاز څنګه چې ما مخکې وي په دې کې سقم او په دې کې داسې شواهد هم راغلي دي لکه بالخصوص موږ ټول مسلمانان یو نو د انهریټنس یا د وراثت چې کومې مسلې دي زه پرس کو یو سړی دی
او هغه ځان خپل آیډنټیفیکیشن کړی دی د میل بطور فیمیل یو ترانسجنډر دی، بخښنه غواړم ترانسجنډر دی، هغه خپل آیډنټیفیکیشن خپل رجسټریشن د سیلف پرسپشن په بنیاد د میډیکل نه علاوه د میډیکل ایگزامینیشنز نه علاوه د زنانو په ګروپ کې کړی دی، یا جنډر یو جنډر رول هغه خوښ کړی دی. خو اوس چونکې د وراثت او د ډیویژن خبره راځي نو دی آل اف د سډن یا بای ډیزاین دی بیا نادرا ته ځي او هلته نه بیا کلیم کوي چې نه زه خو د سړي په حساب کې چې د ورونو نه حصہ د سړي برابر واخلي. موږ ټول مسلمانان یو، د وراثت څومره چې زموږ نه کېږي د ژوند په ټولو شعبو کې کوشش پکار ده چې د اسلام د زرینو اصولو مطابق ژوند تیر چې خو د وراثت د بیا بالخصوص چې کوم دی نو دا په دې طریقه باندې اول خو پکار ده چې هر چاته خویندو ته حق میلاو شي، خو که میلاویږي نو بیا خو کله چې کېږي نو بیا په دې طریقه باندې کېږي چې سړي یو شاني صحیح د ښځې بل شان، د مور بل شان، د رور او د بچي بیا بل شاني. دا وقف ځان له ویلو بیا ټولې خبرې هبه ګفت کېدل دي، دغه ټولې بیا د وراثت سره تړلي معاملات دي. خو زما بنیادی د خبرې مطلب دا دی چې دغه ترانسجنډر چې هغه خپل آیډنټیفیکیشن کړی دی، دغه جنډر بلحاظ جنډر یا بلحاظ صنف هغه د ښځو سره کړی دی، هغې کمپني د هغې لباس د هغې نوم یې اختیار کړی دی، خو اوس راځي او د یعنی بیا ځان بدلی. نو دا واقعي مسله او دا احتمالي چې کوم خلک خبرې کوي د جنس پرستۍ یا څه یا مسیوز یا سیکشوال ډیوینسی یا سیکشوال کرایمز خبرې کیږي چې ګنې دی جنسي غلطه استفاده هم کېدای شي، نو دا احتمالي خبرې دي، یعنی دا امکاني خبرې دي. او په ځینې صورتونو کې دا د انهریټنس یا د وراثت حوالې سره خو ما یو کې سټډي دوه آنلاین هم کاته شوي دي هم داسې، او دغسې د ریلیشنز حوالې سره هم ممکن د ځینې کیسونه شوي چې خلکو ځان رجسټر کړی د دې قانون لاندې ترانسجنډر اول یو شاني او بیا د خپل جنسي مقصدونو یا د رشتې ناتې د پاللو لپاره بیا ځان بل شان کړي. نو دا د قانون بیا غلط استعمال دی. خو موږ تاسو ته یاد چې قانون کله هم د ابتدا نه پرفیکټ نه یو، ابتدا نه بلکې وروسته هم دا ایوالو کېږي، ارتقا راځي او سقم بیا مخې ته راځي او هغه سقم بیا اګمنټ کېږي یا هغه امنډ کېږي یا په هغې کې تبدیلي او هغې ته ایډ کېږي څیزونه، وخت په وخت مسلې راځي. نو دا دې مونږ ته یادوي. دا ټول هغه امکاني صورتونه دي. دا چې کومې خبرې مونږ په سوشل میډیا اورو نو هغه د دې د یو کلاس د دې یوې مادې نه چې دغه د سیلف آیډنټیفیکیشن سیلف پرسیوډ بنیادونو باندې دا سقم هم دلته دی او د خلکو دا غوښتنه ده چې دا د سیلف پرسیوډ په ځای باندې د دې جنډر رول چې دی هغه آیډنټیفیکیشن د دې د تشخص د دې د پہچان یا د دې د شناخت د مرحله چې ده نو دا د میډیکلی په میډیکل بنیادونو دی وشي چې د زنانو سره کمپنی کې او شناخت کې موزون دی، مناسب دی، نه چې دا غوښتل کېږي. یعنی د خلکو دا کافي حده پورې یو مناسب خبره هم د دې نه واقعي کنفیوژنز پیدا کېږي. یا څنګه چې دا دی په دې کلاس کې په دې ماده کې دا هم دي چې دا کولی شي یعنی ځان یو شان پرسیو کړی دی او بیا ایج اف اچینګ د ایج اف 18 ایئرز نو بیا کولی شي چې لاړ شي ولته په نادرا کې او نور ریلیونټ ډپارټمنټ کې خپل ځان بل شان وښیي، یعنی د بل جنډر سره خپل هغه آیډنټیفیکیشن یا خپل اپلیشن یا خپل ریکګنیشن یا خپل رجسټریشن د بل جنس سره وتړي. نو دا واقعي بیا جنون مسلې د دې نه جوړیږي. نو په دې کې کم از کم د دې د هوموسیکشوال او د هوموسیکشوالټي د لیګلایز کولو یا د هوموسیکشوال د داسې ناجایز رشته چې هغه د واده په نوم خدای مکا یا داسې څه ما ته پکې کم از کم په نظر رانله. البته د احتمالي خبرې چې کم دي نو یعنی امکاني د پاسیبلیټیز حساب سره زه دا وایم چې پاسیبلیټي حساب سره بیا سړی چې ویریبل بدلولی شي او هایپوتھیسس دی. زه وایم چې تاسو سره کوم سمارټ فون نه سره دی نو تاسو په دې باندې د چا نامحرم زنانه سره یا سړي سره ګپ لګوئ او ځان لغړوئ. دا یو پرسپشن دی، دا زما دا احتمال دی، دا امکان دی. او دغه لغړ یو بل د لغړ کتون وروسته تاسو په یو بل مینېدی شئ او داسې رشته ساتلی شي چې هغه مناسب او جایز نه وي. نو دا اوس احتمالي خبرې دي. د دې موبایل نه ته وام راته وام زه بلا ډېرې خبرې زه په یوازې یو ځای کې یو کس دی نو زه د هغه باره کې بلا ډېرې احتمالي خبرې کولی شم، د امکاني خبرې پاسیبلیټیز په بنیاد باندې یا د دغه یوازې پاتې کېدو د دغه ایسولیشن نه دی څو قسمه غلطه استفاده کولی شي یا بل کس د ده نه استفاده کولی شي. نو دا ټولې هغه احتمالي خبرې دي او پکار ده چې دا په نظر کې کله چې قانون جوړیږي نو دا خبرې په نظر کې هم ساتل کېږي چې خدای مکه د معاشرې چې کوم سیټ نامز دي، کلچر دی او زمونږ روایات دي، زمونږ
ثقافتونه دي چې هغې ته زیان ونه رسي. خو دا ده چې اوورال که تاسو دغه 14 کلاز کله وګورئ نو بیا د دې د مین سټریمینګ، د دې د ایجوکیشن، د دې د اوټ د حق، د دې د رهایش د حق، د دې د انټرټینمنټ د حق، د دې یعنی باقاعده د دې دپاره هغه یو ښه جامع پلان چې کوم دی نو هغه په دې ایکټ کې سجست کېږي، او نه صرف سجست کېږي څه خو بلکې دا ګورنمنټ په دې انفورس کېږي چې هغه عملي کړي د دې دپاره د ښه ژوند او د مهذبه پاک یو یعنی شرافت نه ډک ژوند. دا حکومت په دې باندې حکومت ته دا ویلې کېږي، ریلیونټ ادارو ته دا ویلې کېږي چې د دې حقونه دي په یو صورت کې متاثره نشي، د دې د هریسمنټ جنسي بالخصوص جسمانی نفسیاتي دا د په یو صورت کې ونه شي. نو دغه ټول ایکټس که تاسو وګورئ 14 دغه نقطې ټول ایکټ وګورئ او دغه نقطې وګورئ نو تاسو ته به ډېر ښه قانون ښکاره شي. بهرحال دغه د کنفیوژن او د امبیګویټیز چې کوم دي دې کې اوس د وراثت خبره ده نو هغه د سړي یو شاني، د په اسلام کې د ښځې بل شاني، نو دې کې بیا دغه په دې ایکټ کې شامل ده دا خبره چې که د آیډنټیفیکیشن د په سیلف پرسیوډ بنیادونو باندې د سړو سکړی نو سړي حساب ورته میلاویږي، کې د ښځو سکړی نو د ښځې حساب ورته میلاویږي، او که خدای مکه بایولوژیکلي او میډیکلي دومره کنفیوژن وي چې دی هم نشي فیصله کولی او خلک هم نشي فیصله کولی، نو بیا به دغه دواړه د حصې د کوم خاوندان چې دي یعنې ښځه او سړی دغه د حصې د هغې چې کوم د حصې تناسب دی نو د هغې یعنې یو اوسط به راویستی کېږي، یو اوسط معامله به کېږي او دوی ته به حق میلاویږي. نو دا کومې بدې خبرې زما په نظر کې خو نه دي، او دا دغه د کنټروورشل نو په دې کې واقعي سقم دی، او دا میډیکل بنیادونو باندې که یا نور داسې سبسټنشیل غوندې جواز وي د سیلف پرسیوډ نه علاوه د ځان په ځای، ځکه انسان په ځان هم ښه پوهېږي دا هم بهتره ده، خو چونکې غلط استعمال یې کیدی شي نو نه صرف میډیکلي بلکې یعنې نور شواهد که په دې باندې وړاندې کیدی شي د هغې په بنیاد باندې ونس فار آل فیصله کېږي نو دا به ډېره زیاته ښه، او دا به نه صرف دا چې دې قانون باره کې به د خلکو منفي تاثرات به نه راپیدا کېږي، نو چې کله منفي تاثرات نه راپیدا کېږي نو د دې هغه ښه اړخونه چې دي نو د هغې نه به دغه خلک او موږ ټول استفاده کولی شو، یعنې معاشرې ته به یې خیر وي، وطن ته به یې خیر وي، دغه د خدای د عجز انسانانو ته به د دې خیر وي. او موږ لا چې په معاشره کې اوسېږو نو لازمه نه ده چې هر قانون ته په دې تناظر کې وګورو چې ماته یې څومره نقصان دی، ماته یې څومره شر دی، ماته یې څومره خیر دی. ځان په شانې نور انسانان که هغه سړي دي، که هغه ښځې دي، که هغه ټرانسجنډر دي، هغه که وایلډ لایف دي، که هغه ځناور دي، خو چې هغه زموږ د ایکو سیسټم او زموږ د دنیا، زموږ د معاشرت او زموږ د کائناتو حسن دی، هغه یعنې که انوایرمنټل دی او که هر حساب سره کتل پکار دي چې یو قانون یو ښېګړه کېږي نو هغې ته په دغه تناظر کې کتل پکار دي. زما نه خبره ډېره زیاته اوږده شوه، خو دا ډېره زیاته ضروري وه، ما مناسب ګڼل چې خپل دغه یو څو ټکي ستاسو وړاندې کېدم، او دا د هر شهري فرض دی چې دې حوالې سره نه صرف ځان پوهې کړي بلکې د ځان په شانې نور هم پوهې کړي، څومره چې دی پوهې کړي بیا کېدای شي هغې کې پلاز وي، خبرې کمې بیشی کېدای شي بیا بل بیا بل بیا بل، او دغسې د زده کړې دا یو ایولوشن دی، یو ارتقا ده هغه کېږي د زده کړې هم او د قانون سازۍ هم. د وخت راکولو دومره اوږدو خبرو دپاره بخښنه، او د وخت راکولو یو جهان مننه کوم ملګرو سره شریک کړه، نو کور هم ودان.